السلام علیکم. په دې ویډیو کې به د وینې کموالی یا د وینې په کمښت به خبرې وکړو. د وینې کموالی دغه هغه حالت ته ویل کېږي کله چې د انسان په بدن کې د وینې په سرو حجرات کې د هیموګلوبین کچه ټیټه سي. هیموګلوبین دا یو ډول پروټین دی چې د بدن مختلفو غړو ته اکسیجن رسوي. نو د هیموګلوبین د کمښت له کبله انسان بدن و مختلفو غړو ته اکسیجن په کافي اندازه نه رسیږي، خصوصا دماغ ته، چې د دې له کبله په انسان کې د ستړیا، بېحالۍ احساس رامنځته کېږي. د وینې کمښت مختلف ډولونه لري، خو په هغه کې د وینې کمښت چې ډېری وخت منځته راځي هغه د اوسپنې د کموالي څخه منځته راځي. اوسپنه چې ده دا د انسان د وینې په جوړښت کې رول لري، خصوصا د هیموګلوبین په جوړښت کې دا اوسپنه رول لري. نو کله چې اوسپنه نه وي هیموګلوبین نه جوړېږي. کله چې هیموګلوبین پروټین جوړ نه سي نو د انسان وینه نه سي کولی چې د بدن مختلفو غړو ته اکسیجن ورسوي. نو د اوسپنې کمښت مهم لاملونه په میرمنو کې دوه دي. یو امیدواري، چې په دغه حالت کې د امیدوارۍ په حالت کې وینه ضایع کېږي، نو ځکه د وینې د ضایع کېدو سره اوسپنه هم ضایع کېږي، او د اوسپنې په کموالي په حالت کې به بدن نسي کولی چې بیرته خپل هغه ضایع سوې وینه جوړه کړي. همدارنګه د میاشتني عادت په جریان کې میرمنې یو اندازه وینه د لاسه ورکوي، چې نو دا د اوسپنې د کموالي مهم دوه لاملونه دا دوه دي، چې نور لاملونه هم لري. د یونیسف د سروې پر اساس باندې په افغان میرمنو کې 10.9% میرمنې د وینې کمښت لري. دا په دې معنی چې په هرو 3 میرمنو کې یوه میرمن د وینې د کمښت سره مخامخ ده، چې دا ډېر خطرناک حالت دی. ځکه یوازې دا نه چې د وینې کمښت د یو میرمنې په فزیکي فعالیت باندې منفي اغېزه اچوي، د دې ترڅنګ د وینې کمښت د میرمنې په روحي روغتیا باندې هم منفي تاثیر لري. نو د وینې د کموالي له کبله میرمنې نسي کولی چې خپل ورځني کارونه په صحیح ډول سرته ورسوي. همدارنګه نسي کولی چې مطالعه یا درس ویل په صحیح ډول وکړي، ځکه چې دماغ ته په کافي اندازه وینه نه رسیږي او انسان د ستړیا او د خستګۍ احساس کوي. د وینې یا د کمخونۍ نښې او نښانې باید وپېژنو. د وینې کمښت مختلف علایم لري. دلته به زه ځینې تاسو ته ذکر کوم، چې په هغه کې اول سالنډي. د وینې د کموالي له کبله لکه څنګه چې موږ د مخه وویل بدن و مختلفو غړو ته اکسیجن رسول کېږي، نو ځکه انسان د سالنډي احساس کوي. همدارنګه د زړه ضربان لوړېږي د کمخونۍ په حالت کې، او د ستړیا او د کم انرژۍ والي احساس کول، چې دا ډېر بارز حالت دی. او د دې ترڅنګ سردردي هم د کمخونۍ په حالت کې پیدا کېږي، بېحالي، ځکه چې دماغ ته په کافي اندازه وینه نه رسېږي. د هغه ترڅنګ د سینې درد، چې دا د وینې د کموالي له کبله په شدید حالت کې منځته راځي. نو اوس موږ سره سوال پیدا کېږي چې د وینې کمښت څخه باید موږ څنګه مخنیوی وکړو، ځکه چې د وینې کمښت نه یوازې په د انسان په فزیکي روغتیا باندې منفي تاثیر لري، د هغه ترڅنګ په روحي روغتیا باندې هم منفي تاثیر لري. نو د دې د مخنیوي لپاره چې موږ د وینې کمښت څخه ځان وساتو، دوه ډوله مواد ته موږ ضرورت لرو، چې هغه کې اول اوسپنه. د اوسپنې کموالي څخه د وینې کمښت، خصوصا د اوسپنې د کموالي څخه د وینې کمښت په میرمنو کې منځته راځي. نو ځکه موږ باید په کافي اندازه اوسپنه واخلو تر څو هغه د وینې کمښت چې موږ لرو هغه د دغه اوسپنې په واسطه باندې نوره وینه جوړه سي او د وینې کمښت د منځه ولاړ سي. د اوسپنې د اخیستلو ترڅنګ باید موږ ویټامین سي هم په کافي اندازه ولرو، او ویټامین سي هم په ورځني ژوند کې د خوړو د لارې واخلو تر څو اوسپنه زموږ بدن وکولی شي اوسپنه په صحیح ډول باندې جذب کړي او ګټه ځینې واخلي. نو د اوسپنې د کموالي ځینې خواړه به دلته تاسو در وښیم چې په کومو خوړو کې په زیاته اندازه باندې اوسپنه پیدا کېږي، چې په هغه کې سره غوښه ده. سره غوښه په کافي اندازه اوسپنه لري، خو
باید تاسو خپل وزن ته هم فکر وکړئ. که چیرې ستاسو وزن ډېر نو سره غوښه کولی شي چې ستاسو وزن نور هم در ډېر کړي. نو دا چې ته مونږ فکر یم همدارنګه د چرګ غوښه، سمندري خواړه دا هم په ځان کې اوسپنه لري. لوبیا او غله دانې دا هم په خپل ځان کې اوسپنه لري. میوه‌جات خصوصا سیب په خپل ترکیب کې اوسپنه لري. غله دانې او سبزیجات، تقریبا ټوله سبزیجات چې زرغونه رنګ لري هغه ټوله په خپل ترکیب کې اوسپنه او فولیک اسید لري. هغه کسان چې وزن یې ډېر وي نشي کولی چې غوښه داسې ګټه واخلي ځکه د دوی وزن هم ډېر وي، نو هغه کولی شي چې د سبزیجات څخه زیاته ګټه واخلي. سبزیجات هم د دوی د اوسپنې مقدار، د بدن د اوسپنې مقدار ضرورت هم پوره کولی شي. د هغه ترڅنګ سبزیجات د وزن په کموالي کې هم مهم رول لري. همدارنګه ډوډۍ یا غنم دا هم په خپل ترکیب کې په کافي اندازه باندې اوسپنه لري. د ویټامین سي د لاسته راوړلو لپاره تاسو کولی شئ د دا خوړو څخه ګټه واخلئ، لکه کیوي، خټکۍ، نارنج چې زیاته اندازه ویټامین سي په خپل ترکیب لري، رومیان، ځمکني توت، انګور، همدارنګه سبزیجات په خپل ترکیب ویټامین سي هم لري، او مرچ. نو د دا خوړو تاسو کولی شئ ګټه واخلئ تر څو ستاسو بدن ویټامین سي پوره شي. په یاد مو وي چې که چیرې تاسو شدیده کمخوني لرئ نو تاسو باید ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو ډاکټر ستاسو د حالت په لیدلو سره تاسو ته دوا او خواړه پیشنهاد کړي. نو تاسو ته به هم سوال پیدا کېږي چې څه وخت باید تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. ډاکټر ته تاسو کولی شئ چې هر حالت کې تاسو ته ماسې شک پیدا شي چې تاسو د وینې کمښت لرئ او کولی شئ تاسو ډاکټر ته مراجعه وکړئ. په دغه حالتو کې که چیرې تاسو میاشتني عادت په مهال درنه خونریزي ولرئ او یا هم تاسو ته شک پیدا شي چې ممکن تاسو د وینې کمښت لرئ، نو په دغه حالتو کې تاسو کولی شئ چې ډاکټر ته مراجعه وکړئ تر څو ډاکټر تاسو ته لازم فزیکي معاینات ترسره کړي، او د هغه پر اساس باندې تاسو ته دوا او خواړه پیشنهاد کړي چې تاسو ته ستاسو د کمخوني د منځه تلو باعث وګرځي.